ها راوه شو چرته چارت اف اکاونټس ته دې کې موږ سره سری کړی اکاونټ دلته نه موږ غواړو چې نیو اکاونټ جوړ کو کنټرول این هم پریس کولی شو اکاونټ نم تلی شو صحیح شو نیو اکاونٹ ته به راشو نو موږ نه به چارت اف اکاونټ پوښتنه کوي چې ایډ نیو اکاونټ چوز اکاونټ ټایپ ته کوم اکاونټ کریټ کول غواړې اوس ګوره کمیشن ریسیو څه دی انکم دی سیل څه دی انکم دی انجینیرنګ سروسز څه دي انکم دی ټیک شو ښه کویک بک کې ګوره کسټمر ته چې موږ ډسکاونټ ورکوو نو عام روټین کې هغه څه وي ایکسپنس خو کویک بک کې چې ته ډسکاونټ ټو کسټمر کله کې نو هغه به ایز انکم کنسیډر کې په خبره پوه شوې دې کې صرف دا فرق دی ګوره انکم کې موږ کوم اکاونټ جوړولی شو پروډکټ سیلز سروس سیلز اینڈ discounts to customer وجه څه ده چې دا خپل حساب سره هغه ماینس کوي پوه شوې کلیر شو باقي بیلنس بتا ته صحیح ښیي ډسکاونټ چې کوم ټو کسټمر دی دا ایکسپنس دی دا به پر ټرایل بیلنس راځي به چېرته ډیبټ سایډ ته خو خپل حساب کتاب دپاره کویک بک هغه څه نیسي ډسکاونټ الاؤډ سوري ٹھیک شو لکه ډسکاونټ ټو کسټمر الاؤډ ریسیو خو ایکسپنس ګوره ایکسپنس کې موږ څه جوړو ایڈورٹائزنگ اینڈ پروموشن ایکسپنس شو آفس سپلائز انشورنس لیگل فیس ٹھیک شو چیریټیبل کنټریبیوشن اور رینٹ کلیر شو نو خو اسیم مغه ښه نو دلته ګور دا ډیفرنٹ ټایپس ولې ورکړي دي لکه اوس موږ انکم اکاونټ جوړول غواړو ایکسپنس جوړول غواړو کته نه هیرم شي نو دلته تاسو اگزامپل درکړي فکس ایسٹ میجر پرچیزز چې کوم دي لکه بلډینګ شو لینډ شو ماشینری شو ویکل شو دا ټول په څه کې راځي په فکس ایسٹ کې راځي ښه بینک کې یاد ساتئ بینک کې باقي ټول ماغه ټایپس دي بینک کې صرف یو خبره ده چې تاسو سره څومره کیش اکاونټس دي څومره بینک اکاؤنٹس دي دا غي ټایپ به په کویک بک کې سني سي بینک خبر پوښي کاغه پیټی کیش اکاؤنٹ دی کاغه کیش آن هاند اکاؤنٹ دی کاغه کابل بینک اکاؤنٹ دی کاغه زیزی بینک دی کاغه یو پی ایل دی کاغه اینی بینک اکاؤنٹ اینی اکاؤنٹ کرنٹ دی سیونگ دی هر څه چی دی خو بینک اکاؤنٹ پلس کیش اکاؤنٹ نو اوجه صدا چې دې کې ته وګوره د ادر ټایپ کې هم تا ته چرته کیش ټایپ بخکار نشي خبره پوه شوې نو ځکه مونږه بینک او کیش دواړه چرته جوړو په بینک اکاؤنټ کې جوړو خبره پوه دواړه په بینک ټایپ نیسو باقی کا لون دے کا کریڈٹ کارڈ یو اکاؤنٹ دے کا ایکویٹی څه ته ویل شي کیپیټل تا ٹھیک شو نو اس کیپیټل اکاؤنٹ جوړې نو دلته نه بسنی سي دا غي ټایپ ایکویټی حاضر اعظم اول کیش آن هاند اکاؤنٹ جوړو نو زبر اول هم څه بینک دلته وزولي کوم لکه اکاؤنٹ نوم څه شو کیش آن هاند ٹھیک شو ڈسکرپشن کې بس راشي نو زما عمده زما چې اکاؤنٹ نوم زما ډسکرپشن دی صحیح شو نو دا به سیم دلته ولیکم بینک اکاؤنٹ نمبر نو کیش خو بینک اکاؤنٹ نه دی کنه مو خو جس جوړو کنه نو بینک اکاؤنٹ نمبر وغیرہ هیڅ ضرورت نشته ورکا اوس تاسو سره کرنٹلی کیش تا نو دلته سلی کله اوپننګ بیلانس زما سره کیش تا څومره دی 6,75,60,800 روپے دا د کم تاریخ کیش ته نن تاریخ کې انټری کیږي اوکے بھائی اوکے شو سب اکاؤنٹ بات کې ما دا بات کې یو پوره کلاس پر پوښښ اوس دی باندې ځان من کنفیوز سیو اینڈ کلوز کې نو چې څنګه تا سیو اینڈ کلوز وکړو پوښښ نو راشي دا خود سرویس آنلاین ته لاړو دا وګورئ کیش آن هاند دی ټایپ یې څه دی څومره پیسې چې ما واچولې هماغه پیسې زما راغی چېرته کیپیټل ته اوپننګ بیلنس وکړه سټارټډ بزنس وذ شو دواړه ورسره جمع شو ریپورټ ته راځو کنفرم کوو چې آیا کیش آن هاند ټرایل بیلنس ته تللی دی که نه نو دا وګوره زموږ ټرایل بیلنس کې راغلی دی راو که نه
ګوره کیش آن هینډ پهله نه و خو چې ما اکاونټ جوړ کړو انټري مې پکې وکړه ده لیجر ګوره سپیسیفیک ډبل کلیک کړه دا چا لیجر دی د کیش آن هینډ لکه سپیسیفیک لیجر به مونږ داسې ګورو څنګه به ګورو د هغې په بیلنس باندې به مونږ څه وکړو ډبل کلیک وکړو خبره پوه شوئ بیا راځي مونږ سره بل اکاونټ جوړوم اوس ګوره فار ایگزامپل بل کم اکاونټ جوړوم کیش اکاونټ جوړوم خو پیټي کیش جوړوم صحیح شو نو کنټینیو به کم ټایپ مې څه ونیولو بینک دلته به اکاونټ نوم به دا شي صحیح شو ډسکرپشن نو زما ډسکرپشن هم زه هم چې دا وي پیټي کیش کې زه هم فی الحال پیسې نه اچوم دا به ټرانزیکشن به کوم ٹھیک شو کلیئر شو اوس ګوره یو ایکسپنس اکاونټ به هم جوړ کړو ایکسپنس کې زه جوړوم ما سره د فوډ ایکسپنس لکه ډیلی روټۍ خرچه چې شوه یا هر څه چې شو فوډ کې مونږ راوستی شو صحیح شو همدغه اکاونټ نوم زه وایم چې زما څه شي ډسکرپشن شو سیو اینڈ نیو کولی شي لکه فوډ ایکسپنس شو بل زه راولم ډیلی ایکسپنس شو اینی اکاونټ هر څومره چې ایکسپنس ټایپ دي که نه هغه ته دلته لکه بس یو ځل ټایپ ونیسه بس سیو اینڈ نیو کوه نو په نمبر به نوی به هم راځي دا وګوره نمبر باندې دغه رنګې راشم یو څو انکم اکاونټ به هم جوړ کړم انکم اکاونټ زه جوړوم ٹھیک شو نو ټایپ به څه ونیسم انکم به ونیسو کنټینیو به یې کړو اوس زما سره د انکم کمیشن رسیو شو ٹھیک شو نو کمیشن ریسیو زما څه دی انکم دی صحیح شو ډسکرپشن به هم زما همدغه شي سیو اینڈ نیو ٹھیک شو انټرسټ دی نو دلته نو اوس وګوره any kind of interest کیدی شي ٹھیک شو نو دلته نو ما انټرسټ ریسیو اکاونټ جوړ کړو دا هم زما انکم کې راځي که نه سود دی ٹھیک شو سیو اینڈ نیو نو چې هر څومره اکاونټس وي ته خپل دی چارټ آف اکاونټس کې هغه اکاونټس ایډ کولی شي کلیئر شو دې پورې اوس ګوره ما چې څومره اکاونټس جوړ کړل هغې کې مې بیلنسز وانه چول نو ټرایل بیلنس باندې هېڅ افیکټ رانه و ولې چې د هغې بیلنس نشته په خبره پوه شوئ ښه اوس نیکسټ زمونږ ټاپک دی څه مونږ جرنل انټري کوو لکه یو جرنل انټري به مونږ څنګه کوو په خبره پوه شوئ نو هغه به څنګه کوو را به شو لکه اوس فار ایگزامپل زما انټري څه ده زه وایم چې کیش ټرانسفر RS 5000 فرام کیش آن هینډ ټو پیټي کیش نو پیټي کیش اکاونټ به څه شي ډیبټ به شي کیش آن هینډ به څه شي کریډټ به شي داسې هر قسم ټرانزیکشن چې وي نو دلته مونږ سره یو آپشن دی کمپنی مینیو کې څه میک جرنل انټریز نو دې کې هر قسمه جرنل انټري ته ریکارډ کولی شي اوس وګوره دا جرنل بک دی دا څه شی دی جرنل بک دی پوه شوئ اوس دې کې به انټري څنګه کوو یاد ساتئ کله هم چې انټري کې نو هر انټري نمبر باندې به یو انټري کې پوه شوئ لکه هر انټري نه څه مراد شو بره وګوره دلته مونږ سره ډیټ راشي چې ستا ټرانزیکشن کم ډیټ دی نو نن زه ټرانزیکشن کوم لګیا یم اور انټري نمبر څه دی 1 دی ما دا 1 انټري نه ده کړی خو بای ډیفالټ دلته واني اوس دا څه لیکلی دی اکاونټ دا څه لیکلی ډیبټ او دا کریډټ په خبره پوه شوې اوس زه دلته یو اکاونټ ډیبټ کوم نو اوس زما ټرانزیکشن شو پیټي کیش ته پیسې ټرانسفر کولو نو ګوره PET ولیکه باقي ټرانزیکشن به اکاونټ به خپله فلټر کېږي نو اکاونټ نوم ځکه موږ ورکوو چې بس یو فرسټ انیشیل 2 لیټر ولیکه یو لیټر ولیکه نو آب راشي ډیبټ اماونټ کې څومره 5000 صحیح شو ها کریډټ بس کم اکاونټ شي نو بل لاین کې څومره کیش آن هینډ نو ګوره کریډټ ته هماغه سیم اماونټ راو یو خو تا نه دا غلطي نشي کېدی که چېرې غلطي سره ته دلته یو زیرو زیات هم ولګي ٹھیک شو نو سیو اینڈ نیو چې کله کې نو تا ته به کوئی وک څه درکوي error درکوي error څه دی the transaction is not in balance please make sure that the total amount in the debit column equals to the total amount in the credit column پوه شوې
نو دا خو زمونږ غلطي امکان نشته چې داسې غلطي وشي چې یو سیټ ته تا 5000 بل سیټ ته تا 50000 نه به کمپیوټر ایکسپټ کوي نه صحیح شو را به شو څه به وکړو سیو اینډ نیو څنګه چې مونږ دلته سیو اینډ نیو کو ګوره ټرایل بیلنس ته هماغه ټایم پیټي کیش څه شو 5000 لاړې که نه کیش لیجر وګوره ډبل کلیک کا نو کیش لیجر دا اوپننګ بیلنس او بیا کیش کریډټ شو په څه وجه باندې پیټي کیش باندې په خبره پوه شوې کیش نه پیټي کیش ته 5000 روپے 5000 روپے لاړې اوس وګوره زه یو بل ټرانزیکشن کوم انټری نمبر څه شو 2 شو څه ټرانزیکشن فوډ ایکسپنس شو نو زه بدلته انټری کې بسو لیکم فوډ ایکسپنس ډیبټ څومره شو 120 روپے فوډ خرچه شو پیسې کم اکاؤنٹ نه لاړې زم پیسې لاړې پیټي کیش نه 120 ګور ال تخپل راځي سیو اینڈ نیو کا سیو اینڈ نیو شو نو ایگزیکٹ ګور دلته چې تکله سیو کې نو 5000 نه څومره پاتې شو 4880 روپے ولې ګور فوډ ایکسپنس هم ټرایل بیلنس د اتوماتیک پیټي کیش نه شو اوس ګوره ډیلی ایکسپنس د پارم څه پیسې لاړې پیټي کیش نه دلته به زه ډیلی ایکسپنس به ولیکم ډیلی ایکسپنس نه څومره روپۍ لاړې 250 روپے ٹھیک شو او کم اکاؤنٹ به کریډټ شي پیټي کیش یا اینی اکاؤنٹ کریډټ کولی شي سیو اینڈ نیو کا ګوره 250 ایکسپنس راغو که نه ډیلی او بیلنس څومره پاتې 4000 لیجر کې کته شي ته ډیټیل ګوره یاره څه ها 5000 کیش آن هینډ نه راغلی وو اوپننګ بیلنس بیا فوډ ایکسپنس شو نو پیټي کیش شو 120 روپے کریډټ شو بیا ډیلی ایکسپنس شو نو سو شو 250 روپے کریډټ شو نو اوس ما سره پیټي کیش څومره پکار دی دامره پکار خبره اورسېده دا رنګ اوس ګوره فار ایگزامپل کمیشن ما ریسیو کړو نو کمیشن ما ریسیو کو ایز اے کیش آن ہینڈ څومره کمیشن ہو 12550 روپے کمیشن ہو نو کیش ڈیبٹ شو کریډټ بس شي کمیشن ریسیوډ اکاؤنٹ دا وګوره دا کمیشن ریسیو راغلی کنه صحیح شو سیو اینڈ نیو نو دا وګوره کمیشن ریسیو څه شو کریډټ شو کیش آن ہینڈ څه شو زیات شو کنه لیجر کې چیک کړه 12550 ګوره لیجر ته انټری لاړه ما غټه خبر اورسېده نو دا غرنګ چې هر قسمه ټرانزیکشن خو کلیر شو کنه څنګه ډیبټ کریډټ کو کنه یو سونو پاس کړه زما په خیال چې کلیر دی پوه شوې نو دا سیمون سره سرازي جرنل کې انټریز کیږي او هغه ټول کار کیږي نو ته چې صرف جرنل فالو کې کنه کوئی بک کې استاد پورا کمپنی ریکارډ صرف جرنل کې چې ته صرف جرنل دی او سجده کو کنه ته پورا یو کمپنی ریکارډ ساتل شي کنه مینوال اکاؤنٹ کې موږ څه کوو جرنل هم جوړو بیا لیجر هم جوړو بیا ټرایل بیلنس دلته و جرنل کې انټریو کا فائنل اکاؤنٹ پورې انټری خپل دی خبره پوه شوې نو دا زموږه نننه کار صحیح شو مینوال کې څه مهم ده ها کله هغه دې کړي دي کې کار نشي نو خو بیا ته ډیبټ کریډټ باندې به څنګه پوهېږې کوئی بک کې خو موږ دا نه کوو چې دا ډیبټ ولې شو اتا ته پته څنګه به کې هغه موږ دلته کوو